درېیمه تګلاره د حمز ده. حمز دې ته وایي چې شیطان انسان ته په کوچنیو کارونو ډېره غوسه ورولي، انسان ته د غوسې اسباب برابروي، احساساتي کوي یې. ډېری وخت به تاسې وینئ چې انسانان په ډېرو کوچنیو خبرو باندې، ډېرو کوچنیو مسلو باندې یو دم اور واخلي، زړه یې پړک چوي، شیطان وسوسه ورچوي، شیطان یې ځان ته لوی کړي او ورته وایي چې ستا په شان کې دا ګستاخي، ته خو د داسې کار لایق نه یې. څنګه یو عادي کس راځي ستا په شان کې داسې ګستاخي کوي او داسې لوی کې بالاخره یې په یوه غصې باندې یو پریکړه وکړي. تاسو ته معلومه ده چې څومره ډېری انسانان په غصې حالت کې یا احساساتي حالت کې د پریکړو له امله تباه شوي دي. باور وکړئ که احساساتي کېده یا غصه نه وي او دغه شیطان د دغې تګلارې کار نه اخیستی، دا نړۍ به اوس ډېره ښکلې نړۍ وه، دومره تباهي به پکې نه وه. دا ټول کارونه شیطان کوي په انسان ته د وسوسې په اچولو باندې.